ملګرو سلامونه. نن درس لرو پر دال. دال، واو، کاف، الف، نون. ګورئ دا توري سره یو ځای کیږي. دال واو داسې نږدې سره لیکل کیږي. کاف او الف داسې ګډ سره لیکل کیږي او نون یې څنګ ته راځي. څه شی سو؟ دکان سه. خو که له نون وروسته تاسو دال الف او ری ور یو ځای کړي څه به ترې جوړ سي؟ دوکاندار. دال به له نون سره دغسې یو ځای سي، الف او ری به یې څنګ ته راسي. دوکاندار. دال واو لام تی. دال او واو به داسې نږدې ولیکل سي، لام او تی به داسې ګډ ورسره راسي. څه شی به جوړ سي؟ دولت. خو که دولت نه تاسو دولتي جوړوئ دا تی نه وروسته داسې یې لیکل کیږي، خو د دې تی سره داسې ګډیږي، دې نه څه جوړیږي؟ دولتي. که دولت نه دولتمن جوړوئ بیا هم میم او نون دغسې ګډ ورسره راځي. دولت دا تی پسې میم ګډ لیکل کیږي او نون هم ورسره ګډ راځي. څه ترې جوړ سو؟ دولتمن. دال ده، واو ده، نون ده، یې ده، الف ده. څنګه لیکل کیږي؟ دال او واو لیکل کیږي، نون او یې لیکل کیږي او الف ورسره ګډ راځي. څه شی جوړ شو؟ دنیا. که دنیا نه دنیادار جوړوئ څه به کیږي؟ دال الف او ری څنګ ته راځي. ښه، دنیا ګاونډی د زموږ، اریا وایي زموږ ګاونډی دنیا ده. نو دنیا سره دال او الف ری سي ولیکئ څه به ترې جوړ سي؟ دنیادار. دال ری الف نون ګاپ. دې نه څه شی جوړیږي؟ درنګ. درنګ چې لږ شیبې پاتې کېدو ته یا لږ انتظار ته وایي. مثلا چاته وایي راځه درته وایي لږ درنګ وکړه، یا له لږ درنګ وروسته موږ روان سو، یعنې لږ ودرېدو بیرته روان سو. او درنګ پښتو کې چې ده د مالګې کان ته هم وایي. کوم غره کې چې مالګې کاڼي وي، مالګه وي، هغه ته بیا پښتو کې څه وایي؟ درنګ. ګورئ د دال نه به دا زده کړئ چې دال د هر توري په سر کې راغی ځان ته لیکل کیږي، او بیا د ډېرو تورو په پای کې چې راسي ګډ ورسره لیکل کیږي. لکه دوکاندار کې نون سره دال ګډ لیکل کیږي. داسې نور توري هم دي چې تاسو خپله فکر ورباندې کولی شئ او له ځان سره یې زده کولی شئ. خو یو یادونه کوم که غواړئ چې لیکل مو زده سي دا لیکل باید خپله په کتابچه کې ولیکئ، یا که کتابچه نه وي په کمپیوټر کې له ځان سره ولیکئ. اوس به راسو یو درس به ووایو. دکان. ناور ناور دکان لري. او هغه دکاندار دی. ناور دکان لري. هغه دکاندار دی. زه ترې سودا اخلم. شابه سمون. دکان. ناور دکان لري. هغه دکاندار دی. زه ترې سودا اخلم. ګورئ سوچه پښتو کې دکان ته هټۍ وایي او دکاندار ته بیا څه وایي؟ سمون.
هټیوال دې ته دوکاندار وي دې ته دوکاندار اوس کولی سي د ناور په ځای ولیکئ لیلا دکان لري او که وایې زه دکان لرم د ناور په ځای زه ولیکه دکان همغه ده لري په ځای لرم که یعنې د یې په ځای میم ولیکه هغه دکاندار دی ولیکه زه دکاندار یم دغسې یم ورسره که آفرین زه ترې سودا اخلم لیکو موږ د زه په ځای موږ ترې سودا اخلو میم په ځای لام سره وروسته څه یو ځای کوو واو دغسې اخلو شاباس نو دا درس شو او زده یې کې در سره څو ځلې ولیکئ او نورې جملې ترې جوړې کړي دوکاندار د دوکانداري ترې جوړه کړي لري نه خو لرم شو لرې یې کړه لاندې باندې یې ورکړئ زه په ځای ته ولیکئ هغه په ځای دوی ولیکئ یا دی ولیکئ دی دوکاندار دی پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ پښتو لرننګ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ خوشحال اوسئ